ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ کړی او دې ډلې ته یې په خطاب ویلي چې نور دې د پردیو د استعمال وسیله نه ګرځي. ښاغلی غني وایي د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او نور دې د ورور وژنه بس کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني په خبره دی او د افغانستان اوسیدونکي باید باوري شي چې سوله به عادلانه او تلپاتې وي. طالبان هیڅ نوع مشروعیت د دې جګړې دپاره نه لري. ویاړ کوي چې باندني قوتونو باندې حملې نه دي کړي. موږ ډېر خوښ یو چې باندني قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد ووژني، خپل ورور، خپل خور، خپل کور تباه کړي. بس ده، راسئ چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند کړو. تاسې باندې ناره کوم چې د پردي وسیله د استعمال نشي. افغان یې، نور افغانان هم مني، نور افغانان ومنئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خپل بهرني سیاست ته په اشارې ویلي چې افغانستان تلپاتې او دوامداره دوست او دښمن نه لري، بلکې تلپاتې ګټې لري. د ولسمشر محمد اشرف غني دا خبرې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې بهیر د چټکولو لپاره د افغان حکومت، طالبانو، امریکا، روسیې او قطر د اساسو له غونډې وروسته مخې ته راغلي دي. د مسکو په دې غونډه کې د سولې په تړاو د نورو ګامونو سربیره د اوربند غوښتنه هم شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تر دې دمه بیا ویلي دي چمتو دی یوازې د ټاکنو له لارې ولسمشري خپل ځایناستي ته پرېږدي او له وخته مخکې ټاکنو ته هم چمتو دی. شازیه حیا، کابل.